د افغانستان د ولسواکۍ واکمنۍ د ولسمشر د تازه مرکې مهمې برخې. محمد اشرف غني ویلي ولس اصل دی او بې اصله واکمنۍ چپه کیږي او د احمد شاهي نظام پاشنه د دولت د بې ثباتۍ پیل و. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مشئ. ولسمشر محمد اشرف غني ویلي د احمد شاهي امپراتورۍ د پاشل کېدو او زوال لړۍ د سیاسي بې اعتمادیو، د واک د محدودې کړۍ جوړېدو او د دربار د کورنیو اختلافونو له امله پیل شوه او دا د افغان دولت د بې ثباتۍ د پیل دوره وه. د بارکزیو ټبر که څه هم یو مهم ټبریز بنسټ و، خو د واک ویش په انډولیز ډول ترې نه و شوی. اصطلاح پاینده خېل د همدې محدودې ډلې نښه وه چې یوازې د یو شمېر وروڼو ترمنځ یې قدرت ساتلی و او نورو بارکزیو مشرانو ته یې برخه نه ورکوله. د احمد شاهي نظام د سقوط لاملونه باید د ټبریزو تضادونو پر ځای د سیاسي ډلو او درباري کړیو د شخړو له نظره وکتل شي. په هغه وخت کې د واک پر سر توطیې د توکم، ټبر یا مذهب پر بنسټ نه وې، بلکې د سیاسي سیالیو پایلې وې. د پاشل کېدو لړۍ له هغه وخته پیل شوه چې وزیر شاه ولي خان اعدام شو. وروسته د دوو پاچاهانو وژنه، شاه کامران په هرات کې او شاه شجاع په کابل کې د احمد شاهي ټولواکمنۍ د پای څرګندې نښې وې. د شاه کامران تر وژل کېدو وروسته وزیر یار محمد خان الکوزی د هرات خپلواک حاکم شو او شاه شجاع بیا په کابل کې د دوست محمد خان د کورنۍ له اړوندو کسانو له لوري د بالای سر او سیاسنګ ترمنځ ووژل شو. دې دواړو پیښو د احمد شاهي نظام او امپراتورۍ د بشپړې ړنګېدو معنا لرله. له دې وروسته د دراني کورنۍ پاتې غړي د انګریزانو لخوا پنجاب ته ولېږدول شول او د لودیانه سیمه د دوی د اوسېدو ځای وګرځېد. هماغه ځای چې پخوا شاه زمان او شاه شجاع پکې اوسېدل. له دې وروسته د احمد شاهي کورنۍ د افغان سیاست له صحنې ووتله او د هند د تاریخ برخه شوه. څېړنې مې نه دي موندلې چې د دوی وروستي نسلونه پس ته څنګه څرګند شوي یا کومه سیاسي ونډه یې لرلې ده. د احمد شاهي نظام د پاشل کېدو په موده کې پر دراني قبایلو ډېر فشار راوړل شو څو له هغه مقام او عزت نه ښکته شي چې د احمد شاه بابا په زمانه کې درلود. دا ټول بدلونونه د احمد شاهي سلطنت د زوال څرګندې نښې وې او له همدې ځایه د افغانستان د سیاسي پاشل کېدو، ګډوډۍ او یا اړو دوړ اوږده دوره پیل شوه. حکومت نه بلکې ولس اصل دی او د هر نظام ثبات د ولس په ریښو پورې تړلی دی. کوم حکومتونه چې خپلې ریښې نه پیژني او د ولس د اړتیاو پر اساس عمل نه کوي چپه کیږي. په هغو کې چې وړ استعدادونه موجود وو نظامونه پاتې شول، خو بې کفایته مشران د نظام د ګډوډۍ لامل شول. د شاهي نظامونو ځایناستي د هیواد د بې ثباتۍ عوامل وو او د اصولو کمښت پاشل کېدو او د ولس زیان ته لاره هواره کړه. ورانول اسانه دي خو جوړول او ودانول ستونزمن دي. د ثبات، عقل، تدبیر، گذشت او د یو بل منل د پرمختګ اساس جوړوي او پرته له دې پاشل کېدل او ګډوډي رامنځته کیږي. د اسلام مبین دین د عادلانه نظام په ټینګښت ولاړ دی. په افغانستان کې د لویو جرګو نظام موجود و، خو د احمد شاه بابا له مړینې وروسته د پاشل کېدو دوره پیل شوه چې د اصولو کمښت او د ولس زیان ته یې لاره هواره کړه. په هیواد کې د هرې پاشنې بیه افغان ولس پرې کړې ده. د احمد شاهي دورې پاشنه د افغان دولت د اوږدمهاله بې ثباتۍ پیل ګڼل کېږي او که حکومتونه قوانین او ولسي ریښې ونه لري د امپراتورۍ په څېر نړېدلی شي. ولسمشر غني ډېروي کله چې اساسي قانون نه وي، قوانین مشتق نه وي، ځایناستي سیسټمونه واضح نه وي او حقوق او وجایب په ښه ډول تعریف شوي نه وي، نو نفاق رامنځته کیږي او ټول نظام له منځه ځي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.